بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش ټینسز شروع کړی دي او د دې نه مخکې مونږه پارت نمبر 1 او پارت نمبر 2 الریډي کړی دي چې پای کې مونږه پریزنت انډیفینټ ټینس شروع کړی وو. په پارت نمبر 1 کې مونږه د پریزنت انډیفینټ ټینس څومره انټروډکشن وو چې کوم پریزنت انډیفینټ ټینس مونږه په کوم موقعو باندې استعمالو د هغې په باره کې مونږه پوره په تفصیل سره په هغې کې خبرې اترې کړې دي او بیا په تیر شوي لیسن کې یعنی په پارت نمبر 2 کې مونږه د ورب ټو بی کړی وو ښه په تفصیل سره او په هغې کې ما تاسو ته د هغې ټول ایکسپلینیشن کړی و چې د ورب ټو بی مونږ په کوم موقعو باندې استعمالو. نو دا دواړه لیسنز دا دواړه کوم چې مونږه پارت نمبر 1 او پارت نمبر 2 کړي دي هغه دواړه ډېر زیات امپورټنټ دي. که چا تر اوسه پورې هغه دواړه پارټس نه کتلي نو مهرباني وکړئ اول هغه دواړه پارټس وګوره ځکه چې په هغې کې څومره ایکسپلینیشن شوی دی نو هغه خو به یو خبره خو دا ده چې هغه به زه دوباره کوم نه او چې فرض که هغه زه نه کومه دوباره نو که د هغې په باره کې څه خبره راشي نو بیا به پرې تاسو پوهېږئ نه چې یاره دا خبره د کم ځای نه راغلې ده. نو د دې د وجې نه پارت نمبر 1 او پارت نمبر 2 اول کتل ډېر لازمي دي. نننې لیسن زمونږ دی پارت نمبر 3 او په دې کې به مونږ د ورب ټو هیو کوو ځکه چې هغه زمونږ نه په تېر شوي لیسن کې ما تاسو ته ویلي وو چې ټو هیو مونږ کول غوښتله خو بیا وخت زمونږ سره نور نه و نو مونږ بیا دا ټو هیو نیکسټ لیسن ته پرېښی وو. نو انشاءالله نن به مونږ د ورب ټو هیو ښه په ډیټیل سره کوو. په تیر شوي لیسن کې کله چې مونږ د ورب ټو بی کولو نو په هغې کې زما نه یو څیز پاتې شوی و. زه اوله غواړم چې په هغې باندې یو څو منټه واخلم. د ورب ټو بی تاسو ته ما ویلي وو چې د هغې مختلف فارمز دي یعنی د ورب ټو بی اته فارمز دي. موږ په تیر شوي لیسن کې دا کړي دي چې هغه دی بی او ام از آر واز ور بینګ او بین. دا اته فارمز دي خو مونږ په تیر شوي لیسن کې ټولې خبرې مونږ د ام از او آر په باره کې کړې وې. د هغې وجه دا و چې په پریزنت انډیفینټ ټینس کې د ورب ټو بی همدا درې فارمز استعمالیږي ام از او آر. نو د هغې په وجه باندې مونږ د نور څه ذکر نه و کړی خو بیا ماته دا محسوس شوله چې کم از کم ماله کم چې دا په اصل کې ورب دی یعنی بی دی د ورب ټو بی د هغې ماله یو څو اگزامپلز پکار و چې کم از کم د هغې په معنی باندې او د هغې په استعمال باندې خو پوهې شوي وای. نو دغه زه یو څو اگزامپلز د هغې دپاره اخلم چې کم از کم تاسو د ورب ټو بی باندې خو ورسره پوه شئ چې دا بی مونږ په سینټنس کې څنګه استعمالو. ام از او آر خو مونږ الریډي کړی و د هغې نور چې کوم فارمز دي هغه به په راتلونکي لیسنس کې استعمالیږي. نو دا بی پکې پاتې شوی نو زه تاسو صرف یو څو اگزامپلز درکول غواړم. صحیح ده. مثال په طور ما تاسو ته په تیر لیسن کې ویلو چې د بی مطلب دی دا استعمالیږي د اگزیسټنس لپاره د شته کېدو لپاره چې یو څیز وي یو څیز وجود لري د هغې لپاره بی استعمالیږي. مثال په طور فرض که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې what do you want to be when you grow up. ته څه جوړېدل غواړې چې ته لوی شې. when you grow up what do you want to be ته به څه شې ستا نه به څه جوړېږي. نو دغه شانتي تاسو وګورئ په دې کې بیا دا ټو بی استعمال شوی دی او مطلب یې څه دی چې شته کېدل دی چې ته مطلب لوی شې نو ته به څه شې یې ستا وجود به د څه شي ته به څه شې. نو چې څوک ستا نه دغه شانتي سوال وکړي نو ته ورته د هغې جواب ورکولی شې. مثال په طور ته ورته ویلی شي چې I want to be an engineer. زه یو انجینیر جوړېدل غواړم یعنی زه به یو انجینیر یم. صحیح ده. so I want to be an engineer. یا ته ورته ویلی شي چې I want to be a doctor یا I want to be a pilot I want to be a politician whatever چې ته څه جوړېدل غواړې ته ورته ویلی شي چې I want to be زه به دا یم یا زه دا جوړېدل غواړم. صحیح ده. نو دغه شانتي د دې سوال کیدی شي او دغه شانتي د دې مونږ جواب ورکولی شو. د دې نه علاوه دا بی په خپله باندې د کمانډ دپاره هم استعمالیږي یعنی چاته سړی حکم ورکوي د هغې دپاره هم استعمالیږي. مثال په طور زه ویلی شم چې we have a meeting at 10 a.m. so be on time. زمونږ د سحري په 10 بجې باندې میټینګ دی so be on time. نو په وخت راځئ. صحیح ده. بی آن ټایم مطلب چې هلته کې په وخت باندې حاضر شئ. صحیح ده. خپل اگزیسټنس هلته کې وښیئ. صحیح ده. نو دغه شانتي دا مونږ په سینټنس کې د کمانډ دپاره هم استعمالولی شو. یو لاست اگزامپل مونږ د دې لپاره اخیستی شو چې try to be gentle when correcting your students. کوشش کوه چې try to be gentle کوشش کوه چې یعنی ستا رویه شریفانه وي. کوشش کوه چې ته شریف یې یعنی په سمه خوله خبرې وکړې په قلاره باندې خبرې وکړې. when correcting your students کله چې ته خپل شاګردان صحیح کول غواړې. کله کله به تاسو خیال کړی وي چې اکثر یو نیم استاذ قاریږي خلکو ته ډېر زیات چې چانس غلطي وشي. نو په دې سنټنس کې مونږ وایو چې try to be gentle کوشش کوه چې ته شریف یې when correcting your students کله چې ته خپل سټوډنټس خپل شاګردان صحیح کې د هغوی غلطي سمې نو په کار چې سړی په
شریفانه رویه سره خبرې وکړي، په مزه باندې خبرو وکړي، په قلار باندې خبرو وکړي. سو ټرای ټو بی جنټل. نو دغه شانتي دا بی هم مونږ په مختلف سنټنسز کې استعمالولی شو. ښه نو اوس راځو مونږ د ورب ټو هیو لا، او نننې لیسن زمونږ د پارت نمبر 3 او په دې کې به مونږ د ورب ټو هیو ښه په ډیټیل سره کوو. نو راځئ چې دې ته وردانګو. صحیح ده. ښه اول خو په دې باندې ځان پوهه کړئ چې د ورب ټو هیو هم د ورب ټو بی په شانتي یو داسې ورب دی چې د دې هم ډیر زیات استعمال دی. د دې وجې نه زه په دې باندې ځان له خبرې کول غواړم. د ورب ټو بی باندې هم موږ پوره ځان له یو لیسن کړی و، او تاسو ته ما د ورب ټو بی چې کله موږ کوو، ما تاسو ته ویلي و چې په اوله کې خو زموږ دا خیال و چې موږ د ورب ټو بی او د ورب ټو هیو په یو لیسن کې کوو. نو ما تاسو ته ویلي و چې که چا دا لیسن صحیح یاد کړو نو هغه به داسې وګڼئ چې نیم ټینسز به هغه یاد کړي، او دا خبره صحیح ده، ځکه چې د ورب ټو بی چې کوم فارمز دي، اته واړه فارمز دي، په راتلونکي زیاتره لیسنز کې هم هغه استعمالیږي. همدغه شانتي د ورب ټو هیو هم داسې دی چې دا د ورب ټو بی او د ورب ټو هیو چا په جمع باندې یاد کړو نو پوهه کړئ چې هغه ټول ټینسز یاد کړل. صحیح ده. نو دومره امپورټنٹ د ورب ټو هیو هم دی څومره چې د ورب ټو بی امپورټنٹ دی. اوس راځئ د ورب ټو هیو زموږ سره هم درې فارمز دي. دا هم یو irregular ورب دی. irregular verbs ما بار بار د ایکسپلینیشن کړی دی. صحیح ده. irregular verbs دا څنګه دی ګوره، د ورب ټو هیو زموږ سره درې فارمز دا دي: have, had, had. دا irregular verb دی او دا د درې فارمز دي. اوس دلته کې یو ډیر اهم پوینټ دی. ما چې تاسو ته د دې دا کم درې فارمز ویله، یعنی have, had او had. have د دې فرست فارم دی. اوس پوینټ دا دی، ډیر اهم پوینټ دی، چې کم د دې دا فرست فارم دی یعنی have دی، دا چې کله مونږه د مختلف سبجیکټ سره استعمالو نو د ځینې سبجیکټ سره به بیا have استعمالیږي او د ځینې سبجیکټ سره به has استعمالیږي. اوس دا has هم په اصل کې فرست فارم شولو. صحیح ده. ځکه چې د have په ځای باندې مونږه has استعمالو. had او had دا سیکنډ او تھرد فارم د ټولو دپاره یو شانتي راځي که هغه مونږه د هر یو سبجیکټ سره استعمالو. د خبرې مطلب دا دی چې کله زمونږ سره په سبجیکټ کې یا فرست پرسن سنګولر وي یعنی I وي، یا سیکنډ پرسن سنګولر وي یعنی you وي، او یا فرست پرسن پلورل وي یعنی we وي، او یا third person plural وي یعنی they وي. so I, we, you, they. او د دې نه علاوه چې نور څونه هم plurals وي، څونه هم جمع وي، د هغې سره چې کله مونږه have استعمالول غواړو نو بیا به have استعمالیږي. صحیح ده. د دې ټولو سبجیکټ سره به have راځي. دا زموږ سره اولنی نمبر ګروپ شولو. او د دې نه علاوه چې زموږ سره کم نور سبجیکټس پاتې کیږي یعنی third person singular زموږ سره پاتې شوله چې پای کې he دی، she، it او نور چې هم څومره سینګولرز دي، یعنی موږ د یو کس نوم واخلو یا د یو زناور نوم واخلو یا د یو سیز په باره کې موږ خبره کول غواړو نو دا زموږ سره دویم ګروپ شولو. او دا چې څومره ګروپ دی زموږ سره د دې سره به همیشه بیا has استعمالیږي. دا اوس دا هغه دوه ګروپ چې کم چې موږ په تیر لیسنز چې موږ دا کم پارت 1 او پارت 2 کړو پای کې هم موږ دا دوه ګروپ جوړ کړو، همیشه هم دا دوه ګروپ جوړیږي. نو په دې کې تاسو وګورئ د اولنی ګروپ سره به همیشه have راځي او د دې دویم نمبر ګروپ سره کوم چې third person singular دی د دې سره به همیشه has استعمالیږي. اوس دلته کې دا یو خبره یاد ساتئ چې د دې have او has معنی مطلب بالکل یو شانتی دی. صحیح ده. په معنی کې بالکل فرق نه راځي، خو have مونږ استعمالو د مختلف سبجیکټس لپاره او has مونږ استعمالو د مختلف سبجیکټس لپاره. اوس دلته کې دا یو پوینټ په خپل ذهن کې یاد ساتئ چې په اصل کې بیس فارم د دې verb یعنی د verb to have کوم چې بیس فارم دی نو هغه زموږ سره دی to have. صحیح ده. دا has صرف د مختلف سبجیکټ سره استعمالیږي، خو په اصل کې ما تاسو ته په اوله کې چې کله تاسو ته ما وایي چې د دې verb څه دی، د verb خو to have دی او د هغې درې فارمز دي have, had, had. هلته پکې د has ذکر نشته دی، خو دا has مونږ بیا صرف او صرف د third person singulars سره استعمالو. صحیح ده. دا پوینټ د دې به تاسو بیا یو اگزامپل درکوم په هغه کې به تاسو بیا ایکسپلین کوم، نو دا پوینټ تاسو ځان سره په ذهن کې یاد ساتئ. صحیح ده. ښه اوس راځو مونږ اول د دې معنی لا چې د to have مطلب څه دی او دا مونږ په کوم موقع باندې د څه مقصد لپاره استعمالولی شو. اوس د دې verb to have زموږ سره یو لیست دی څنګه چې د verb to be زموږ سره و چې دا مونږ په کوم موقع باندې استعمالولی شو. نو اول زه تاسو ته دا لیست وایم او بیا انشاءالله په ترتیب سره به مونږ بیا هغه ایکسپلین کوو چې دا مونږ په دې موقع باندې څنګه استعمالو. د verb to have مونږ استعمالولی شو د اونرشپ لپاره، اونرشپ یا د پوزیشن لپاره. اونرشپ او یا پوزیشن ویل کېږي ملکیت ته چې څوک د یو څیز مالک وي. صحیح ده. څوک یو څیز لري، هغه څیز د چا دی.
نو په هغه ټایم کې چې کله موږ د ملکیت خبره کوو، د اونرشپ خبره کوو، د پوزیشن خبره کوو، نو په هغه وخت کې موږ د ورب ټو هاف استعمالو. د دې نه علاوه موږ چې کله د یو بیماری د ناجوړتیا ذکر کوو، یعنی د بی ال لپاره، یعنی د بیماری لپاره موږ د ورب ټو هاف استعمالو. د ټو ډو لپاره، یعنی چې موږ یو کار کوو، موږ یو اکشن کوو کله، نو د هغې لپاره موږ د ورب ټو هاف استعمالولی شو. اوس د ټولو نه امپورټنټ یو بل د دې استعمال دی او هغه دی ټو ایټ اور ډرینک. کله چې مونږ خوړل کو یا سکل کو، د هغې دپاره هم مونږ ډېر زیات د ورب ټو هیو استعمالو. د دې سره سره مونږ چې کله یو څیز ریسیو کو، صحیح ده، ټو ریسیو یا ټو اکسپټ، یا یو څیز مونږ قبلو، صحیح ده، د هغې دپاره هم مونږ ټو هیو استعمالو. د ایکسپیرینس دپاره هم مونږ ټو هیو استعمالولی شو. زمونږ یو په ماضي کې فرض کړه زمونږ یو تجربه شوي، زمونږ یو ایکسپیرینس شوي، مونږ یو کار داسې کړی وي، نو د هغې کار په باره کې چې کله مونږ ذکر کوو نو هم مونږ ټو هیو استعمالو. او د دې سره سره چې کله پیدایش کیږي، یعنی فرض کړه یو ماشوم پیدا کیږي، د پیدایش دپاره هم مونږ ټو هیو استعمالو. او بیا زمونږ په لیست کې یو راځي چې په یو څیز کې څه شامل وي، یو څیز په څه باندې مشتمل وي، صحیح ده، نو د هغې دپاره هم مونږ د ورب ټو هیو استعمالو. د دې نه علاوه نور هم د دې ډېر استعمال کیدی شي، خو عام ژوند کې چې کم استعمال کیږي نو هغه دا لیست دی. نو اوس به انشاءالله دا ټول پوینټس مونږ په ترتیب باندې کوو، او دا ټول لیست چې اوس ما تاسو له درکړو نو انشاءالله دا ټول لیست په تاسو ته واضح شي د دې ټول مطلب څه دی او څنګه دا مونږ په دې موقع باندې استعمالولی شو. ښه، د ټول نه اول خو مونږ راځو د اونرشپ دپاره او د پوزیشن دپاره مونږ د ورب ټو هیو څنګه استعمالو. اول خو ګوره اونرشپ ویلی کیږي ملکیت ته، او ملکیت ویلی کیږي چې یو څیز مثال په توګه زه مالک یم نو هغه زما ملکیت دی، دې ته ویلی کیږي اونرشپ. یا پوزیشن ورته هم ویلی کیږي چې یو څیز زما په قبضه کې وي، زه د هغې مالک یم، نو دې ته ویلی کیږي اونرشپ او یا پوزیشن. کله چې هم مونږ بیا د داسې څیز په باره کې ذکر کوو چې یو څیز فرض که زما دی، مثال په طور زه ویلی شم چې I have a book، زه یو بوک لرم، زه یو کتاب لرم. نو په دې ټیم کې ما څه وویله؟ I have a book. نو اوس تاسو دلته کې وګورئ، په دې سنټنس کې زمونږ سره سبجیکټ دی I، صحیح ده، زه یم I. او تاسو ته ما ویلي چې I کوم چې فرست پرسن سینګولر دی د هغې سره به څه راځي؟ د هغې سره به have راځي. نو ځکه زه وایم چې I have a book. a book زمونږ سره یو ناون دی. نو اوس دلته کې یو پوینټ زه تاسو ته د یو اگزامپل نه کول غواړم. په اوله کې زما ذهن نه ووتله او دا خو ډېر اهم پوینټ دی. نو د هغه پوینټ دا دی چې څنګه مونږ د ورب ټو بی کړی وو، د هغې چې کوم هغه 8 واړه فارمز وو، هغه چې مونږ څنګه کړي وو د هغې 2 استعماله وو. هغه مونږ د ایز ا مین ورب هم استعمالولی شوله او مونږ ایز ان auxiliary verb هم استعمالولی شو. د هغې چې کوم ټول 8 واړه فارمز وو، هم دغه شانتي بالکل هم هغه شانتي مونږ د verb to have هم as a main verb هم استعمالولی شو او as an auxiliary verb هم مونږ استعمالولی شو. as an auxiliary verb کله چې مونږ بیا perfect tenses کو، یعنی present perfect tense مونږ کو، یا مونږ د هغې چې کوم second او third form دی یعنی had دی، هغه بیا راځي په past perfect tense کې. کله چې مونږ بیا perfect tenses کو نو په هغې کې به د هغې بیا د auxiliary verb په طور باندې په هغې کې استعمالیږي. او په present indefinite tense کې ځکه چې زمونږ لیسن خو د present indefinite tense دی که نه، په present indefinite tense کې چې کله مونږ بیا دا to have استعمالو نو دا به مونږ همیشه as a main verb استعمالو. یعنی دا ما چې اوس تاسو له کوم اگزامپل درکو چې I have a book، نو په دې کې I زمونږ سره سبجیکټ دی او a book پکې زمونږ سره ناون دی. book خو یو ناون دی که نه. نو اوس تاسو وګورئ په دې سنټنس کې I سبجیکټ دی، book ناون دی، یو ټکی پاتې دی او هغه زمونږ سره دی have، او ورب هم پاتې دی ځکه چې د ورب نه بغیر خو سنټنس نشي جوړېدی. نو په دې کې بیا دا to have مونږ استعمال کړی دی as a main verb. I have a book، زه یو کتاب لرم. د دې معنی خو به دا راځي او د دې خبرې مطلب سره چې زه یو کتاب لرم، چې زه د یو کتاب، چې زه د دې کتاب مالک یم، دا کتاب زما دی، زه د دې مالک یم، د دې پوزیشن زما سره دی، د دې قبضه زما سره دی، د دې ملکیت زما سره دی. نو دغه شانتي دا مونږ د ملکیت لپاره په دې سنټنس کې استعمال کړلو. اوس دغه شانتي دا خو شولو present indefinite tense. که فرض که ما د پاست خبره کوله، فرض که دا کتاب اوس زما سره نشته دی، صحیح ده، نو او فرض که زه د هغه کتاب په باره کې چاته خبره کوم نو بیا به زه وایم چې I had a book، زما سره یو کتاب وو، ما یو کتاب لرو.
صحیح ده. اوس زما سره نشته ځکه چې زه خو د ماضي خبره کوم، او کله چې بیا موږ د ماضي ذکر کوو نو بیا خو موږ د ورب فرست فارم نه استعمالو کنه، موږ یا سیکنډ فارم استعمالو او یا موږ تھرد فارم استعمالو. نو زه ویلی شم چې I had a book، ما یو کتاب لرو، یعنی زه په ماضي کې په تیر شوي زمانه کې زه د یو کتاب مالک وم، هغه کتاب زما ملکیت وو. صحیح ده. نو دغه شانتې په دې کې موږ دا د ورب ټو هیو استعمال کړو د ملکیت لپاره، او دا موږ ایز ا مین ورب استعمال کړی دی. اوس دلته کې زه په دې موقع باندې تاسو له صرف یو اگزامپل درکول غواړم چې کله موږ دا هیو چې دی دا موږ ایز ان اگزیلري ورب هم استعمالولی شو، چې صرف تاسو په دې باندې پوه شئ. نور په پریزنت انډیفینټ ټینس کې خو اگزیلري ورب نه استعمالیږي، خو صرف او صرف تاسو د پوه کېدو لپاره فرض کړه زه یو اگزامپل ویم چې I have finished my work، ما خپل کار ختم کړی دی. I have finished my work. اوس دا کم یو ټینس دی تاسو کې بچاله خو به درځي خامخا. نو اوس دا وګوره دا په اصل کې دی present perfect tense. صحیح ده. I have finished. اوس په دې کې هم موږ have استعمال کړی دی، خو په دې ټیم کې دا have as an auxiliary verb استعمال شوی دی، as a helping verb استعمال شوی دی، ځکه چې په دې سنټنس کې زموږ سره خپل مین verb شته دی او هغه دی finished. finished زموږ سره مین verb دی، خو یو action verb دی کنه. نو د auxiliary verb په باره کې ما تاسو ته ویلي و چې د auxiliary verb کار دا دی چې د هغې نه موږ ته د زمانې پته لګي. نو کله چې زه دا سنټنس ووایم چې I have finished my work، نو د دې نه ما ته پته ولګېده چې دا د present perfect tense خبره ده، ځکه چې په present perfect tense کې موږ auxiliary verb have او has استعمالو او د هغې سره بیا د verb third form استعمالیږي. نو finish په اصل کې main verb دی په هغې کې، او finished بیا د هغې هغه third form استعمال شوی دی. نو دغه شانتې چې کوم سنټنس وي په کوم کې چې خپل main verb موجود وي، action verb موجود وي، او د هغې سره بیا have او has راغلی وي، نو د هغې مطلب به دا وي چې دا پکې بیا is an auxiliary verb استعمال شوی دی. او کوم چې زمونږ دا lesson دی او دا زمونږ د present indefinite tense په باره کې دی، نو کوم چې دا example ما تاسو ته وایي چې I have a book، نو په دې کې زمونږ سره د دې have نه علاوه بل main verb نشته دی. نو په دې ټیم کې بیا دا have استعمال شوی دی as a main verb، او په دې sentence کې دا استعمال شوی دی دا ownership لپاره، د possession لپاره، د ملکیت لپاره دا مونږ استعمال کړی دی. یا مونږ بل یو example اغستی شو they have a beautiful house، د هغوی ډیر ښکلی کور دی. اوس تاسو دې اگزامپل ته وګورئ، په دې اگزامپل کې زموږ سره سبجیکټ دی دی، او دی زموږ سره دی تھرډ پرسن پلورل. صحیح ده. پلورل دی، جمع دی، د یو نه زیات کسان دي، او کله چې هم د یو نه زیات کسان وي د هغې سره به همیشه have راځي. صحیح ده. نو دغه شانتي په دې سنټنس کې زویم چې they have a beautiful house، د هغوی ډیر ښکلی کور دی. اوس په دې سنټنس باندې هم که تاسو غور وکړئ نو دا هم د اونرشپ لپاره استعمال شوي ده، دا هم د ملکیت لپاره استعمال شوي ده چې د هغوی ډېر ښکلی کور دی. صحیح ده. نو د هغه کور مالک څوک دي؟ هغوی دي. دغه کور د چا ملکیت دی؟ د هغوی ملکیت دی. هغوی ډېر ښکلی کور لري. صحیح ده. لرل په پښتو کې د دې معنی راځي. نو دغه شانتي دا موږ د ملکیت لپاره دا ټو هیو په دې سنټنس کې استعمال کړی دی. اوس که فرض کړه زموږ سره په سبجیکټ کې تھرډ پرسن سینګولر وي، یعنی هی شي اټ، او یا زموږ سره یو کس وي سینګولر څوک وي، نو د هغې لپاره موږ استعمالو تھرډ پرسن سینګولر دپاره، نو بیا به زموږ سره هیز استعمالیږي. مثال په طور زه ویلی شم چې هی هیز ا لاټ اف منی، د هغه سره ډېرې زیاتې پیسې دي. سو هی هیز ا لاټ اف منی. نو اوس تاسو اوس وګورئ په دې کې زموږ سره سبجیکټ دی هی، او د هی سره به او د شي سره او د اټ سره به همیشه هیز راځي. اوس زه دا نشم ویلی چې هی هیو ا لاټ اف منی، نو هغه بیا غلط راځي، ځکه چې د هی شي اټ او د تھرډ پرسن سینګولر چې څومره د هغې سره به همیشه هیز راځي. په دې کې هم تاسو وګورئ په دې کې که موږ هیز هم استعمال کو معنی نه بدلیږي، د دې هیز مطلب به هم راځي ملکیت، دا هم د اونرشپ لپاره استعمالیږي. که زه ووایم چې د هغه سره ډېرې زیاتې پیسې دي، د دې مطلب دا دی چې هغه د هغه ډېرو پیسو مالک دی. صحیح ده. هغه پیسې د هغه ملکیت دی، هغه ډېرې زیاتې پیسې لري. صحیح ده. معنی نه بدلیږي، صرف زمونږ به دې ته ګوري چې په سبجیکټ کې زمونږ سره څوک دی، موږ به د سبجیکټ مطابق موږ د ورب ټو هیو استعمالو، یا به موږ هیو استعمالو، او یا به موږ هیز استعمالو. همدغه شانتي که فرض که زه ووایم چې وی هیو ا ډاګ، زمونږ سره یو سپی دی. نو اوس تاسو وګورئ په دې کې زمونږ سره په سبجیکټ کې وی دی، او وی زمونږ سره په هغه اولني نمبر ګروپ کې راځي، او د هغې سره موږ همیشه هیو لګو. سو وی هیو ا ډاګ، موږ یو سپی لرو، زمونږ سره یو سپی دی. د دې مطلب دا دی چې موږ د هغه سپي مالک یو. یو بل اگزامپل د دې لپاره اخلو. شي هیز ټو برادرز، د هغې دوه رونه دي. شي هیز
two brothers. نو تاسو اوس وګورئ شي زموږ سره سبجیکټ دی، نو د شي سره به has راځي. نو she has two brothers، د هغې دوه رونه دي. د دې مطلب دا دی چې هغه د دوه ورونو مالکه ده، هغه دوه رونه لري. نو دغه شانتي په دې کې هم چې کله مونږ دغه شانتي د رونو او د خویندو ذکر هم کوو، نو دا هم زمونږ په ملکیت کې راځي، دا هم زمونږ د پوزیشن په باره کې دا خبره کیږي. نو دغه شانتي مونږ د دې لپاره هم به دغه رولز وي چې کم سبجیکټ وي د هغې مطابق به مونږ دغه شانتي د هغې سره یا هیو لګو او یا به هیز لګو. فرض که مونږ اټ استعمال کوو، مثال په طور زه وایم چې اټ هیز 4 legs، د دې څلور خپې دي. دا یو سنټنس دی، د اټ سره به هم هیز راځي او اټ مونږ استعمالو د زناورانو دپاره او یا د سیزونو دپاره، کم سیزونه چې سان اخلي، یعنی کرسی ده، میز دی، دیوال دی، د هغې ټول دپاره مونږ اټ استعمالو. نو کله چې ما دا سنټنس ووایي چې اټ هیز 4 legs، مثال په طور یو زمری دی، ټایګر دی، زه دا ویلی شم چې د ټایګر هیز 4 legs، د زمري څلور خپې وي. او یا زه داسې هم ویلی شم چې اټ هیز 4 legs، د دې څلور خپې دي، یعنی دا د څلورو خپو مالک دی، دا څلور خپې لري. صحیح ده؟ نو استعمال هم دغه شانتي دی او معنی هم دغه شانتي ده، معنی نه بدلیږي. صحیح ده؟ که مونږ هیو استعمالو او که مونږ هیز استعمالو. ښه، اوس راځو لږ مخکې. د دې نه علاوه ما تاسو ته ویلي چې مونږ دا د ورب ټو هیو استعمالو د بیمارۍ دپاره، د ناجوړتیا دپاره. مثال په طور فرض که زما تبه ده، نو زه ویلی شم چې I have a fever، زما تبه ده. I have a high temperature، زما تبه ده. high temperature هم د تبې ته ویلې کېږي. صحیح ده؟ نو فیور ویلې کېږي تبې ته. نو دغه شانتي دا مونږ د بیمارۍ دپاره هم استعمالولی شو. یا زه داسې هم ویلی شم چې she has a headache، د هغې په سر باندې درد دی. she has a headache. نو دغه شانتي ګوره مونږ په دې ټیم کې دا هیز استعمال کړلو. په دې دواړو سنټنسز کې هم تاسو چې وګورئ، په دې کې هم دا هیز چې مونږ کوم استعمال کړلو او هیو استعمال کړلو، په دې کې هم دا ایز ا مین ورب استعمال شوی دی. she has a headache، نو په دې کې مونږ هیز استعمال کړلو ځکه چې د شي سره به هیز راځي. نو دغه شانتي د بیمارۍ دپاره هم مونږ دا هیو او هیز استعمالولی شو. که فرض که مونږ د ماضي خبره کوله، نو بیا ما وی چې she had a headache، د هغې په سر باندې درد وو. صحیح ده؟ نو چونکې مونږ پریزنټ انډیفینټ ټینس کوو، نو په دې کې به هیز او هیو استعمالیږي. ښه، د دې نه علاوه ما تاسو ته ویلي چې دا مونږ د ټو ډو دپاره هم استعمالولی شو. ټو ډو مطلب یو کار کول. مثال په طور زه ویلی شم چې I have a shower، ما ولامبله، یعنې زه لامبم. صحیح ده؟ I have a shower. نو تاسو اوس وګورئ په دې سنټنس کې مونږ سره I سبجیکټ دی، نو د هغې سره ځکه مونږ هیو لګولی دی، او a shower پکې زمونږ سره ناون دی. صحیح ده؟ او هیو په دې کې چې استعمال شوی دی، دا ایز ا مین ورب استعمال شوی دی، او په دې ټیم کې مونږ یو کار کړی دی. سو وی هیو ډن سمثینګ، نو د هغې دپاره بیا مونږ د ورب ټو هیو استعمال کړی دی. ښه، اوس راځو مونږ د دې نیکسټ استعمال لا، او دا ډېر زیات امپورټنټ دی او دا په عام ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي، او هغه دی خوړل او څکل. eat and drink. کله چې مونږ د خوړلو او د څکلو په باره کې ذکر کوو، نو د هغې دپاره مونږ دا د ورب ټو هیو استعمالو. مثال په طور I have 2 cups of tea every day، زه هره ورځ 2 کپه چای څکم. ما په دې کې د ډرنک ذکر نه دی کړی، خو په دې کې ما هیو استعمال کړی دی، خو په دې ټیم کې دا هیو استعمال شوی دی د څکلو دپاره. د دې مطلب څکل دی. صحیح ده؟ د دې هیز او هیو په باره کې مونږ ښه تفصیلي یو لیسن ځان له هم کړی دی. زمونږ په یوټیوب چینل باندې به هم تاسو ته میلاو شي، او د فیسبوک چې کوم زمونږ پیج دی په هغې کې به هم تاسو ته په هغه کوم چې جنرل رولز دي د ګرامر، په هغې کې مونږ ښه تفصیلي یو لیسن د دې په باره کې کړی دی. په هغې کې مونږ دا هیز، هیو او هیډ، دا او هیز هیو، هیډ هیډ، دا مونږ ټول د دې په باره کې ښه تفصیلي یو لیسن کړی دی. که د چا شوق کېږي نو مهرباني وکړئ هغه لیسن خامخا وګورئ، په هغې کې به تاسو ته نور ایکسپلینیشن هم هلته کې میلاو شي. اوس دلته کې یو پوینټ دی، زه تاسو دا ایکسپلین کول غواړم، دې ته په غور سره غوږ کېدوئ. مونږ کوو پریزنټ انډیفینټ ټینس، او د پریزنټ انډیفینټ ټینس چې کله مونږ انټروډکشن کوو په پارټ نمبر 1 کې، نو په هغې کې ما تاسو ته ویلي و چې پریزنټ انډیفینټ ټینس مونږ د څه لپاره استعمالو؟ مونږ د 3 څیزونو دپاره استعمالو. یو مونږ خو دا د دې لپاره استعمالو کله چې مونږ د حاضر وخت په باره کې خبره کوو، او د هغې د پای کې د ټایم لیمټ نه وي، مونږ ته پته نه لګي چې دا اکشن به کله ختمیږي. صحیح ده؟ نو د هغې لپاره استعمالیږي. او بل مونږ ویلي و چې پریزنټ انډیفینټ ټینس مونږ استعمالو د څه لپاره؟ کم یو کار چې ریپیټ کیږي، کم یو کار چې یعنی په مخه باندې کیږي. که فرض که ما په دې سنټنس کې دا ایوری ډے نم ویلې، که فرض که ما ویلې وی چې I have 2 cups of tea، زه 2 کپه چای څکمه، دا به بیا هم پریزنټ انډیفینټ ټینس و،
ځکه چې په پریزنت انډیفینټ چې کوم مونږه انټروډکشن کړو پای کې ما تاسو ته ویلو چې په پریزنت انډیفینټ ټینس کې چې کوم زمونږه عادتونه وي کوم چې مونږه زمونږه عادت وي د یو کار کولو دا غي چې کله مونږ ذکر کوو هغه به مونږ په پریزنت انډیفینټ ټینس کې کوو نو کله چې زه بیا دا سنټنس وایم چې I have 2 cups of tea زه 2 کپه چیس کما د دې مطلب دا دی چې زه هر ورځ 2 کپه چیس کما یا زه همیشه 2 کپه چیس کما دا یو قسم لا زما عادت دی صحیح ده نو دا به هم بیا پریزنت انډیفینټ ټینس راځي او که فرض کما په کې ایوری ډے په اخر کې ویلا I have 2 cups of tea every day زه هر ورځ 2 کپه چیس کما بیا هغه ریپیټ اکشن شو کوم چې بار بار کیږي نو بیا هم دا پریزنت انډیفینټ ټینس شلو یو اگزامپل دغه شانتي مونږ بل غستې شو فرض که زه وایم چې he has lunch at 1 pm هغه په یو بجه باندې د غرمې روټۍ خوري he has lunch at 1 pm نو اوس دې سنټنس تاسو ګورئ دا هم پریزنت انډیفینټ ټینس دی په دې کې مونږه has استعمال کړی دی ځکه چې په سبجیکټ کې زموږ سره he راغلی دی او د he سره به has راځي نو زه سویم چې he has lunch at 1 pm هغه په یو بجه باندې لنچ کوي نو تاسو وګورئ دا بیا هم څه دی پریزنت انډیفینټ ټینس دی ځکه چې دا هم یو داسې کار دی چې دا یو عادت دی هغه په یو بجه باندې لنچ کوي د دې مطلب دا دی چې هغه همیشه په یو بجه باندې لنچ کوي یا هغه هر ورځ په یو بجه باندې لنچ کوي دا سنټنس که موږ داسې ووایو چې he has lunch at 1 pm every day هغه هر ورځ په یو بجه باندې لنچ کوي نو بیا هم پریزنت انډیفینټ ټینس دی که موږ پکې ایوری ډے ونه وایو نو بیا هم دا پریزنت انډیفینټ ټینس دی ځکه چې دا به بیا د هغه عادت وي صحیح ده نو دغه شانتي څومره چې هم اگزامپلز وي تاسو باغې ته ګورئ چې په کم کې هم ریپیټ اکشن وي یا کم یو کار چې وي هغه د یو چا عادت وي هغه نو هغه به همیشه راځي پریزنت انډیفینټ ټینس نو دغه شانتي سنټنسز چې پای کې زموږ سره د ښکارا مین ورب نه وي بل صحیح ده نو پای کې به مونږ بیا دا چې کوم زموږ سره has او have استعمال شوي دا به پکې as a main verb استعمالیږي څنګه چې د verb to be مونږ پوره لیسن تیر شوی لیسن کړی و پای کې هم مونږ د verb to be as a main verb او as auxiliary verb په تور مونږ څنګه استعمالو دا هغه مونږ ډیر شي اگزامپلز الریډي کړي وو نو کچا تیر شوی لیسن کتل یو پای باندې صحیح پوه شوی نو دا نننې لیسن باغه ته بیا ډیر زیات آسان وي اوس که فرض که دا خبره یعنی he has lunch at 1 pm که فرض که دا د ماضی خبره وي نو ما به بیا وی چې he had lunch at 1 pm هغه په یو بجه باندې لنچ کړی وو نو بیا به had راځي ځکه چې had به بیا د ماضی د پار راځي اوس دلته کې دا یو پوینټ بل یاد ساتئ چې کله هم مونږه د ماضی خبره کوو او مونږ د verb second او یا third form مونږ فرض که استعمالو نو په هغه ټیم کې به بیا د ټول سبجیکټس چې دي د دې ټولو سره به had راځي ځکه چې د have second او third form they had نو مونږه که فرض که د ماضی خبره کوو مونږ سبجیکټ ته نه ګورو که فرض که he وي she وي I وي you they he she it څومره چې هم سبجیکټس دي د هغه ټولو سره به had راځي دا چې بیا کله مونږ انشاءالله past tenses کو past perfect tense کو نو پای کې بیا دا استعمالیږي نو انشاءالله په دې باندې به تاسو بیا هلته کې نور پوه شئ خو دلته کې چې تاسو یاد کړو نو هلته کې به تاسو بیا اسانه وي صحیح ده ښه اوس تاسو ته یو اگزامپل وایم او دا ډېر امپورټنټ اگزامپل دی ځکه چې په دې کې زه یو پوینټ ایکسپلین کول غواړم فرض که زه وایم چې she used to have paratha for breakfast every day هغې به هر ورځ په ناشته کې پراټه خوړله اوس دا used to ډېر زیات استعمالیږي دا چې کله هم موږ د یو داسې اکشن په باره کې خبره کوو چې یو کار په پخوا زمانه کې شوی دی او هغه کار اوس نور نشته صحیح ده هغه اوس نور نشته هغه پخوا شوی او ختم شوی دی نو په هغه ټیم کې موږ used to بیا استعمالو نو د he she it سره به هم have راځي په دې ټیم کې to have به راځي to has مونږ نشو استعمالولی د هغې وجه دا ده چې کله هم مونږ use to دا ټکي استعمالو دا یاد ساتئ د ځان سره چې کله هم مونږ use to استعمالو نو د هغې سره به همیشه د verb base form استعمالیږي صحیح ده بیس فارم به استعمالیږي او تاسو ته ما په دې ننني لیسن کې په اوله کې وویله چې زموږ سره کم دا verb دی د verb to have د دې بیس فارم څه دی have دی has د دې فرست فارم دی خو هغه مونږ د مختلف سبجیکټ سره استعمالو د he she it سره استعمالو خو بیس فارم په اصل کې د دې څه دی have دی نو کله چې هم مونږ used to استعمالو نو د هغې سره به همیشه د verb بیس فارم استعمالیږي نو ځکه زه دا سنټنس داسې وایم چې she used نو بیا به to has راځي که to have به راځي to have به راځي ځکه چې ما د use خبره وکړله she used to have paratha for breakfast every day هغې به هر سهار په ناشته کې پراټه خوړله اوس تاسو وګورئ په دې سنټنس کې مونږه د خوړلو ذکر خو کړلو خو مونږ پکې ایټ ټکي استعمال نه کړلو کوم چې د خوړلو لپاره استعمالیږي د هغې دپاره مونږ څه استعمال کړلو
have استعمال کړو. اصل ټاپک خو زموږ هم دغه دی کنه چې مونږه دا د verb to have د خوراک او د څښاک لپاره د سکلو لپاره هم استعمالولی شو. نو کله چې دا سنټنس ویم چې she used to have a paratha for breakfast every day، نو کله چې دا استعمال کړو په دې ټیم کې د have مطلب څه دی؟ خوړل دی. دا سنټنس مونږ داسې هم ویلی شو چې she used to eat paratha for breakfast every day. دوانه سنټنسز بالکل صحیح دي او د دوانو سنټنسز مطلب بالکل یو شانتي دی. نو د ایټ او یا د ډرینک په ځای باندې مونږه هاف او هیز مونږه استعمالولی شو. صحیح ده. ښه یو بل یو امپورټنټ اگزامپل دی هغه د دې لپاره اخلو. فرض که زه د چا نه تپوس کول غواړم چې مونږ به ماښام په روټۍ کې څه خورو، د هغه نه زه تپوس کولی شم چې what are we having for dinner، مونږ به په ډینر کې څه خورو. what are we having، ما په دې ټیم کې having استعمال کړلو د څه دپاره؟ د خوړلو دپاره ما استعمال کړلو. مونږ به په ډینر کې څه خورو. what are we having for dinner. فرض که هغه ماله جواب راکړي چې we are having chicken کړای for dinner، مونږ به په ډینر کې چکن کړای خورو. صحیح ده. اوس تاسو په دې اگزامپل کې وګورئ، مونږ پکې د خوړلو ذکر وکړو خو مونږ پکې ایټ ټکی نه دی استعمال کړی. د ایټ په ځای مونږ څه استعمال کړی دی؟ have استعمال کړی دی. we are having chicken کړای for dinner. اوس تاسو د ایگزامپل ته وګورئ، په اصل کې خدا د کم یو ټینس دی؟ پریزنٹ کنټینیوس ټینس دی کنه. زه تاسو ته صرف په دې ټیم کې د هغه خوړلو هغه خبر ایکسپلین کول غواړم. د خدا پریزنٹ کنټینیوس ټینس ځکه چې په پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې مونږه کنټینیوس فارم استعمالو او په دې ټیم کې مونږه هیوینګ استعمال کړی دی. هیوینګ د دې هغه هیو کنټینیوس فارم دی او په کنټینیوس فارم کې تاسو وګورئ زموږ سره وی دی په سبجیکټ کې او زموږ سره بیا د اکسیلری ورب آر استعمال شوی دی او آر د کوم ځای نه راغلی دی؟ د verb to be نه راغلی دی. خو دلته مونږه د auxiliary verb په تور باندې helping verb په تور باندې استعمال کړی دی او زموږ سره ټینس کم یو دی، بیا زموږ سره دا present continuous tense دی. نو we are having chicken کړای for dinner، دا زموږ سره دغه شانتي سنټنس جوړیږي د present continuous tense. صحیح ده. خو په دې ټیم کې تاسو صرف دا پوینټ دا خوړلو هغه ایکسپلین کول غواړم. فرض کا دا سنټنس مونږه د he she it سره ویلو، نو موږ به دا سنټنس ویلو. فرض که زه د چا په باره کې ویم چې هغه به په ډینر کې چکن کړای خوري. صحیح ده. نو زه به څه ویم چې he is having chicken کړای for dinner، هغه به په ډینر کې د ماښامي په روټۍ کې به چکن کړای خوري. په دې ټیم کې به هم مونږه having استعمالو، حالانکه زموږ سره تاسو ګورئ په سبجیکټ کې زموږ سره he دی خو مونږه having استعمالو. د هغې وجه دا ده چې having ټکی په انګلیش کې نشته دی. صحیح ده. ځکه چې کنټینیوس فارم مونږ کله جوړو نو آی ان جی به د ورب د بیس فارم سره لګي، نو بیا به د هی شي اټ سره به هم هیوینګ راځي. هی از هیوینګ چکن کړای فور ډینر او شي از هیوینګ او اټ از هیوینګ. صحیح ده. نو دغه شانتي د پوینټس ته به همیشه ګورئ ان شاء الله چې څومره مونږ دا ټینسز کوو په هر ټینس کې چې څنګه داسې پوینټس راځي نو ان شاء الله به مونږ بار بار ایکسپلین کوو چې دا ټولې خبرې په قدر اساسو په موضوع کې کینی دغه شانتي. صحیح ده. نو خو دا خو د دې استعمال چې دا مونږ د خوراک او د څښاک لپاره هم دا د verb to have استعمالولی شو. خو اوس راځي دا بقایا چې کوم د دې استعمال دی نو هغه داسې زر زر پای باندې تیریږي. صحیح ده. ما تاسو ته په لیست کې ویلو چې دا مونږ استعمالولی شو، دا د verb to have مونږ استعمالولی شو دا to receive د پاره څوک ریسیو کول یا یو سیز قبلول to accept د پاره هغې لپاره هم موږ دا استعمالو. مثال په طور زه ویلی شم چې we have guests on the weekends، زموږ سره په ویکینډز باندې یعنی د هفتې په آخر کې یعنی جمعه هفته کې زموږ سره میلمانه وي. دا اوس کم یو ټینس دی؟ سنټنس د کم یو ټینس دی؟ د present indefinite tense. ځکه چې دا یو repeated action دی. repeated څنګه دی؟ ما څه ویلی دی په سنټنس کې چې we have guests on the weekends، په آخر کې مو سره اس لګولی دی. weekends مطلب دا دی چې په هر ویکینډ باندې زموږ سره میلمانه وي. نو په دې کې هم تاسو وګورئ زموږ سره په سبجیکټ کې دی وی او د وی سره به have راځي او په دې سنټنس کې هم د have as a main verb استعمال شوی دی. صحیح ده. که فرض کا دا سنټنس ما داسې ویلی وي چې we are having guests on the weekend، زمونږ کره به په ویکینډ باندې میلمانه راځي. we are having بیا کنټینیوس فارم استعمال شوی دی. نو په دې ټیم کې ما په اخر کې ویکینډز نه دی ویلی، هر هفته د هر ویکینډ ذکر مې نه دی کړی. we are having guests on the weekend. صحیح ده. سنګولر مې استعمال کړی دی. دا یو ریپیټډ اکشن نه دی، دا بیا پریزنٹ کنټینیوس ټینس دی او په دې کې مونږ بیا هغه have ټکی استعمال کړی دی. خو په دې دواړه ایگزامپلز کې یعنی we have guests on the weekend او we are having guests on the weekend په دې کې مونږ دا have استعمال کړی دی د څه مقصد لپاره
چې مونږ څوک ریسیو کوو. نو دغه شانتي یو بل اگزامپل فرض که زه ویلی شم چې I had a phone call from عثمان. ماته د عثمان فون راغلی و، ماته د هغه کال راغلی و. نو اوس تاسو وګورئ دا په دې کې ما had استعمال کړی، دا خو د پاست ټینس، خو زه خو تاسو صرف هغه دغه ایکسپلین کول غواړم چې دا هیو مونږه په کوم موقع باندې استعمالو. صحیح ده. نو په دې ټیم کې هم چې کله زه فرض کړه د ماضي خبره کوم نو بیا زه به had استعمالوم. نو زه ویلی شم چې I had a phone call from عثمان. ماته د عثمان فون راغلی و. نو دا هم یو څیز قبلول دی، دا هم یو څیز ریسیو کول دی. صحیح ده. نو دغه شانتي مونږه د ریسیو کولو دپاره د یو څیز د قبلولو دپاره مونږه د verb to have استعمالو. صحیح ده. ښه، د دې علاوه ما تاسو ته ویلي چې مونږ دا د verb to have استعمالولی شو دا experience دپاره. experience څه ته ویلي کېږي؟ تجربې ته ویلي کېږي. تجربه څه ته ویلي کېږي؟ مثال په طور مونږ یو ځای ته تللي وو، دا زموږ یو experience شو که نه. مونږ چاته د هغې په باره کې بیا خبره کوو، هغه زموږ experience مونږ خلکو ته وایو چې یاره مونږ هلته تللي وو او ډېره مزه وه، مونږ داسې چل وکړو، مونږ داسې چل کړی وو. صحیح ده. دا زموږ هغه experience دی. نو کله چې بیا مونږ دغه شانتي د خپل experience په باره کې چاته وایو نو مونږ په هغې کې بیا د verb to have هم استعمالولی شو. مثال په طور زه ویلی شم چې we had a wonderful vacation. مونږ ډېرې زبردست چټیانې تېرې کړې وې، ډېر زبردست ویکیشن مونږ تېر کړی وو. تاسو اوس وګورئ په دې کې مونږ د خپل ایکسپیرینس ذکر کوو، د خپل تجربې ذکر کوو چې مونږ ډېره ښکلې چټیانې تېرې کړې وې. صحیح ده. نو کله چې مونږ دغه شانتي ذکر کوو نو بیا پکې مونږ د verb to have استعمالو. نو اوس دا زه د ماضي خبره کوم، د تېر شوي وخت خبره کوم، نو ځکه پکې ما had استعمال کړی دی او had راغلی دی د have نه، ځکه چې دا د هغې هغه third form دی یا second form دی. نو کله چې زه ووایم چې we had a wonderful vacation نو دا هم زموږ سره په دې کې مونږ د verb to have استعمال کړلو او په دې کې مونږ هغه استعمال کړو د خپل ایکسپیرینس د په باره کې چاته د ویلو دپاره مونږ استعمال کړلو. اوس دلته کې بیا هغه خبره په دې کې هم راځي، دلته کې هم د دغې ذکر پکار دی. فرض که زه د یو کس په باره کې خبره کوم چې یاره هغه چټیانو له تلی دی او ډېر ښکلی وخت روان دی تېرې هغه ده. صحیح ده. ډېرې مزې کوي روان دی. دا یو کنټینیوس ټینس شروع. صحیح ده. مونږ د کنټینیوس ټینس په باره کې خبره کوو. نو زه بیا ویلی شم چې he is having a great time. هغه ډېر ښکلی وخت تېری د هغه ډېر ښکلی وخت تېرېږي. صحیح ده. ډېر خوشحاله دی او ډېر مزې کوي. he is having a great time. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې هم موږ د یو ایکسپیرینس په باره کې خبره کوو چې he is having a great time. دلته کې هم تاسو هم هغه پوینټ ته سوچ وکئ په سبجیکټ کې زموږ سره څه دی؟ he دی او دا زموږ سره دی کم ټینس؟ کنټینیوس ټینس دی، پریزنټ کنټینیوس ټینس دی، ځکه چې موږ ورب استعمال کړی دی having. دا کنټینیوس ټینس دی او پریزنټ کنټینیوس ټینس دی ځکه چې زموږ سره auxiliary verb is راغلی دی او is راغلی دی د verb to be نه. نو دا زموږ سره د یو present continuous tense sentence دی چې he is having a great time. اوس تاسو په دې کې هم وګورئ دلته هم هغه خبره بیا راغله چې زموږ سره په سبجیکټ کې خو زموږ سره he دی او د he سره به is راځي in auxiliary verb، خو موږ چې کله بیا د verb to have استعمالو په continuous form کې او موږ د دې experience خبره کوو په دې ټیم کې چې he is having a great time نو موږ به having استعمالو. مونږ دا نشو ویلی چې he is having a great time. having ټکه خو په انګلیش کې نشته دی که نه. نو کله چې هم مونږ بیا کنټینیوس فارم جوړو نو کنټینیوس فارم چې هم کله هم جوړیږي نو ING به د ورب د بیس فارم سره لګي. نو زه بیا وایم چې he is having a great time. دا خبره وختي ما ښه په تفصیل سره ایکسپلین کړله، بیا د ایکسپلینیشن ضرورت نشته دی، خو دلته کې به هم تاسو ته پته لګېدلی وي چې مونږ د he سره have ولې لګولی دی ځکه چې دا کنټینیوس ټینس دی او په کنټینیوس ټینس کې موږ هیزینګ نشو لګولی. صحیح ده. نو دغه شانتي د دې دا استعمال و د ایکسپیرینس دپاره. اوس د دې نه علاوه زموږ په لیست کې ما تاسو ته ویلي و چې دا د verb to have موږ د برت دپاره هم استعمالولی شو، یعنی د پیدایش دپاره هم استعمالولی شو. مثال په طور زه دا ویلی شم چې she had a baby girl. د هغې لور شوې ده. she had a baby girl. ځکه چې زه د ماضي خبره کوم نو د ماضي دپاره موږ بیا د verb third form یا second form استعمالو. نو ځکه زه وایم چې she had a baby girl. نو په دې ټیم کې موږ دا had چې کوم استعمال کړی دی دا is a main verb استعمال شوی دی. په دې سنټنس کې بل main verb نشته دی. she زموږ سره subject دی او دا had پکې is a main verb استعمال شوی دی، خو دلته کې د څه مقصد دپاره استعمال شوی دی؟ د پیدایش دپاره استعمال شوی دی چې she had a baby girl. د هغې یوه لور شوې وه. صحیح ده. که فرض کا د موجوده زمانې خبره کو، فرض که د کنټینیوس ټینس موږ خبره کوو، مثال په طور فرض کا سایما ده او د هغې ماشوم کېدو واله دی، نو زه ویلی شم چې سایما is having a baby. د سایما ماشوم کېدونکی دی. صحیح ده. ماشوم پیدا کېدونکی دی. صحیح ده.
نو په دې ټیم کې مونږه دا هیوینګ خو مونږه استعمال کړلو ځکه چې په کنټینیوس ټینس کې مونږ استعمال کړو ځکه چې دا کار جاری دی، لا شوی نه دی، ماشوم لا پیدا شوی نه دی. سایما از هیوینګ صحیح ده. نو دا کنټینیوس ټینس شولو او په کنټینیوس ټینس کې پریزنت کنټینیوس ټینس دی. په پریزنت کنټینیوس ټینس کې د تھرد پرسن سنگولر دی، یعنی د هی شي اټ او د نور تھرد پرسن سنگولر چې دي هغه سره به از راځي کنه. نو ځکه زویم چې سایما از، نو ځکه سایما خو موږ د چا نوم غسې دی او سنگولر دی، نو سایما سره به از راځي او کنټینیوس فارم به سره راځي سایما از هیوینګ ا بیبي. نو هیوینګ موږ استعمال کړو ځکه ما خبره چې هیزینګ نشته دی، اگر چې زموږ سره په سبجیکټ کې شي دی خو هیوینګ به راځي ځکه چې دا کنټینیوس ټینس دی او د هیوینګ مطلب دلته کې څه دی؟ پیدا کېدل صحیح ده. نو دغه شانتي مونږه د ټو هاف چې دی د مونږ د پیدایش لپاره هم استعمالولی شو. ښه اوس زمونږ په لیست کې اخري مونږ د دې استعمال کوو او تاسو ته ما ویلو چې دا مونږ استعمالولی شو یو څیز په څه باندې مشتمل وي. مثال په طور زه ویلی شم چې our house has 3 bedrooms and 2 baths. زمونږ په کور کې 3 کمرې او 2 باترومونه دي صحیح ده. دا په دې کې هغه شاملېدل دي چې زمونږ په کور په څه باندې مشتمل دی؟ زمونږ کور په 3 کمرو باندې او په 2 باترومونو باندې مشتمل دی، یعنی زمونږ په کور کې 3 کمرې او 2 باترومونه دي. مونږ په دې کې هاز ځکه استعمال کړو په دې سنټنس کې چې مونږ د یو کور په باره کې خبره کوو. اور هاوس، اور خو جمع ده خو مونږ د یو کور په باره کې خبره کوو. نو اور هاوس دا مونږ ایز ا سنگل یونټ استعمالو، نو ځکه ورسره هاز راغلی دی. نو دا و زمونږ ټول ایکسپلینیشن کېدای شي چې څه خبره پکې زمانه پاتې شوې وي، که څه اهم خبره پکې زمانه پاتې شوې وي، نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به زه هغه بیا شاملوم. خو د دې نه علاوه ما تاسو ته ویلو چې د دې هاف او هاز او هاد د دې په باره کې مونږ یو تفصیلي لیسن الریډي کړی دی او زمونږ په چینل باندې به تاسو ته هغه میلاو شي. نو پای کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه مونږ په ننني لیسن کې نه دي کړي، نو کله چا شوق کېږي نو هغه لیسن که وګورئ نو ډېره فایده به ورته وشي صحیح ده. ښه نو دا و زمونږ نننی لیسن، په دې کې مونږ د ورب ټو هاف په باره کې ښه تفصیلي خبرې اترې وکړلې او انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به مونږ بیا د پریزنت انډیفینټ ټینس راغونډو او د دې چې کوم نیګیټیو سنټنسز دي، انټروګیټیو سنټنسز دي او نیګیټیو انټروګیټیو سنټنسز دي، دا به مونږ څنګه جوړو او د هغې به څه رولز او څه قاعده وي انشاءالله دا به مونږ په نیکسټ پارټ کې کوو. امید لرم چې تاسو به د ننني لیسن نه څه نه څه زده کړي وي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.